Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام كسورتا د محمد نوے پیدا ٹھولوے صلی اللہ کسورتا د محمد نوے پیدا کڑے بخد نوے دا دنیا پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری بلال تشپاو رسکود مصطفیٰ خبری پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری پا مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پشوق باندھی ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب القدر استاذ العلماء ولي كامل زمونگا د علماء دیوبند زمونگ د اہل سنت والجماعت عظیم رہبر اور رہنما مناظر اسلام استاذ المفتیین جناب مفتی سے مبارک حفظہ اللہ او زماد دی مجلس پسٹیج موجودہ زما خکلی خکلی علماء و استاذانو مدرسینو مفتیانو او د دې علاقې ښکلاو او زمونږ په دې سټیج ناس زمونږه محترم او ښکلی دینداره خاندان د ملک صاحب بچی ورونا خاندان الله دې د هغوی په قبر انوار را ووری
زه د دوی نه ډېر ممنون مشکور د دوی یم چې زمونږه د اصلاحي د روحاني د عشق اجتماع ته دوی په خپل زړه کې ځای ورکو. الله جل جلاله دی دغه اجتماع د تمام انسانیت د هدایت ذریعہ وګرځي. نه شوق سره جواب راکړي ځکه کثرت د ځوانانو د نو ځوانان خو سم تکړی نو سم جواب راکوي. الله زمونږ استاد دا اجتماع قبول کا ماشاءالله او خدای پاک زمونږ مفتی صاحب ته ډېر عمر دراز ور نصیب کړي. دا برکات د مفتی صاحب دی چې تاسو ټول ناس دي او د اخوا ټیم نه چې سیوا کیږي تاسو کې عشق محبت د نبی علیہ السلام سیوا کیږي نو تاسو چې کله د ختم نبوت نعره شي نو ټول ودرېږي. الحمدلله دا برکت د دې نور دی. الله دې دا نور قائم او دائم وساتي. سم شوق سره وایي ورونو مونږ د دیوبند ټولو چغې والے حق به نه پټو دا حق کار کول پکار دي. تحدیث بن نعمت ته خود دیوبند ترجمانی چې وکړه هغه د نوجوان وکړه هغه دی ولی کامل وکړه. دیوبند کور کور ته ور او پیجندلو ډیرو خلقو د دیوبند ناره والے قسم دې کې پدی کوسه سوګم تلیو ځکه دا کوسه د تکلیفونو وا دیلار کی از غفراتو خپی خوگی دلے دیلار کی شہرت تا نقصان رسیدلو پا دیلار کی تکلیف نو گولیوی سوگم ورت تیار نو. ثانی عطا اللہ شاہ بخاری را پاسیدلو ویز ورت تیار ما ثانی عطا اللہ شاہ بخاری تاریخ را جوندے کو واللہ سینے گولو توڑان نکلا موتا تے اوپی جندل چی دیوبندین سوگ دی منگ چغی والی دیوبند زندہ باد. دیوبند بکل کل قربانی غواری زکات دیوبند مدرسی افتتاح استاذ عاشقی مصطفیٰ شاگرد عاشقی مصطفیٰ واللہ دیوبند مدرسی استاذم عاشقی مصطفیٰ ما ابلور الشمائل کی طالبانو طویل اے طالبانو دا پکمزے چی زنن ناستم دا زمازین دے دا دا حسین احمد مدنی زیو آغا حسین احمد مدنی با چی سار بد قاری انتخاب د حدیثو کولو حسین احمد مدنی بدا سے اولی دل یو خواب الخواب نظر واچو ویل بینن د حدیثو قاری با جناب مفتی محمد ندیم سے ہوئی. زما پزے نوجوانان احناب زندہ باد زس بیکار سڑے ما مفتی صاحب زندہ باد ابو حنیفہ زندہ باد اوئے ابو حنیفہ سخکولی موضوع کی خدا زما دا معشوقین نومی واغستو زلان دی دا سیر ورپی دا ما واہ واہ لکہ زما دا زرد ترجمانی دی بچی اکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانو دیوبند بعض خلق زمونږ د دیوبند علماء تاریخ نه دی لیدلی زمونږ دیوبندین هغه خلق نه دی ګوره یاد ساتئ قسم دی. حسین احمد مدنی با د قاری انتخاب کولو یو رسار درس کے ناستے اے د پیشاور غیرت مندو اے د ملک سے اجرے تاراغلی عاشقانو اے د ختم نبوت پتنگانو محبوب مبارک میں مدنی سے خوب کی لیدلے سباب پلان کے قاری تراوت کی د حدیثو مدنی رحمت اللہ علیہ یو خواب الخواہ لیدلو آغا طالب العلم چد چا انتخاب شوے نظر ترانغے
حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں طالبان توی درود شریف آئے سشوائی منگ دا خلق الگ دا باز خلق دا عشق صرف الوا شریفی تراوڑے دے منگ دا خدای بندگانو الوا بخپل کار کئی عشق تانا مطالبہ دا عمل کئی دا نبی علیہ السلام دا عاشق رسول مدینی منوری تتلو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وڑو معشومان و ببال پس منڈے والے دیم ور سر منڈے والے چی معشومان بدا سے لارو دیبم ور پس ورغے یو بل عالم راغے پوگے ور تلاس کی خودو اے حسین احمد انشاءاللہ ثانی حسین احمد مدنی بداوی انشاءاللہ تولتا منظور دے گورے خان ما واڑو بچی دی قسم دے آیا دورا بسی جڑل ما ولی گاڑی کی پتہ لگی نہ لارا کی بے ورک نشی تاسو غمدہ سے گرزئی ببیا وی منگا مفتی صاحب گورو پلو بچو تا ذکر کوئی دی علماء تذکری ورطا کوئی زورتا خام کی دی بچو تا دی علماء واقعہ بیانوم او زورتم جو ورے غیبت بنا کوئی دی چا نن الحمدللہ سو علماء راغلیو دا مفتی صاحب شاگردانو مفتی گوہر علی شاہ صاحب ماغوی تول دا اللہ گواہ دے پدی باندے و پرشتی با قیمت کی دا رجسٹر راوالے مالک زمان دا مفتی صاحب سرچا نزدی ملاقات و صحبتو کو دا خویو بیتاجا عاشق رسول دے قسم بخدے خویو درویش انسان دے الحمدللہ زبد دی شاگردانو تو یو خبرکم دخپل استازانو تاریخ بجوندے ساتو انشاءاللہ دانن چکم اجتماع جوڑا دادا دا برکت تے دادا دا کرامت تے ولی ستاوئی منتاسی ولیان پی جنونا واللہ باللہ ولی کامل دے الحمدللہ خدے دے منگ دا پارا جوندے لیری منگ دا پارا خازم دا سید مام دا دل منی ولے دا بارے اسم نئی ماں دا تسبیح اڑولو چلم نرازی علم دیر لری خبر دا درخواست میں یو دا دے چگو رئی دا دیوبندین و تاریخ لگ مطالعہ کی نسمنگ دیوبندین عاشقان دی الحمدللہ او اگا عاشقان دی کلاچ اغیار سر پر تکڑے دیں کلاچ باطل قلم پر تکڑے دیں عزیزانو د دنیا ډیر قوتونه لاندې سرونه ښکته کړي دي دیوبندیانو هر وخت د باطل د قلم خلاف قلم پورته کړی دی د باطل د قول خلاف خپل زبان چلولی دی او که کله د تورې وخت راغلی د امریکې په شان دي خلقو ته ماته ورکړې ده عزیزانو امریکا اٹم بم ماتا نکڑا امریکا عزیزانو واللہ کٹو پک ماتا کڑی امریکا چی شاتا لانا داد مفتی ندیم د بچیانو برکتو قسم نے دادا دارلوم دیوبند برکتو دادا دارلوم سرحد برکتو دادا دارلوم علوم حقانیہ برکتو دادا شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شہید سیدی و مرشدی دادا غوی برکاتو منگلے دا سے درس نہ دے خود لے خواہ چی بس صرف کتاب بوی و تسبیح بوی منگتے عشق بلالی خود لے منگتے عشق عماری خود لے منگتے اگا مین خود لے چی پنجرہ کی بم دا اللہ دا محبت نعر لگوئی منگ دے توحید پا میدان کے منگ دے بندین خپل توحید دا چا پا توحید نور کو گرے خلق تی دکانداری جوڑا کرے دا پدی نم مال را گنڈی من اگا موحدینیو انشاءاللہ چه دا حبیب تاریخ برا جوندے کو انشاءاللہ من اگا موحدینیو من با انشاءاللہ دا سمیت تاریخ را جوندے کو من اگا موحدینیو انشاءاللہ چه من با دا احد پا میدان کے دا حمزت تاریخ را جوندے کو من تے سبق خود لے دا عشق او د عشق سبق ټول هغه چې کوم د امتحان دی نو دیوبندینو موږ له د صحابو هغه سیرت مخې ته کېښودو زما حبیب رضی الله عنه
اغا پنجرکی واچولے شو تاریخ د دیوبندین وګورئ اغا دیوبندین بچیان د گونټانامو په جیل کې عزیزانو والله العظیم پنجرو کې واچولې شو عزیزانو کله چې بلال په اور ورزیدلو په اور باندې پروت زما دی د خدای په ذات قسم وی دیوبندینو بچیانو هغه د اور د بلال تاریخ را ژوندې کو کله چې د عمار بدن د پر اور بستر دا زما دی د خدای په ذات قسم وی دیوبندینو هغه تاریخ را ژوندې کو یاد ساتئ زمونږ دیوبندین د شپې په تهجد کې په جړا عادت تی په جړا فخر کوي زمونږ دیوبندیان په جیل عادت تی په جیل باندې فخر کوي زمونږ دیوبندین ان شاء الله هر قربانی ته تیار دي تیاری اللہ سنا برکی تیاری وی انشاءاللہ من مفتی صاحب تاویو چه اے مفتی صاحب بالکل سوچ مکود دی خبری کہ وقت وینی راگے انشاءاللہ وینا باور کو نعرے تکبیر لبیک 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 نعرے تکبیر منگا تا سره وعده کو دا داسې درویش انسان دی مونږ ورته دلته دومره اندازې ماته جړه یوه شپه راله مالې خدایا په ثابت پیښور کې زما مفتي صاحب په داسې حال اوسېږي او زه دې ټولې علاقې غیرتمندو ته یم د چاندې مطالبې درنه نه کوو خدای ته وګورئ بے ارمان کوئ ګورئ که دا ستوری خدا ناخسته د سترګو پناه شو بیا به درته پته ولګي ادرگی ورسرا مد مال پروا ساتئی مد زان پروا ساتئی دا تاصیل دا مذہب دفاع کئی دے تاصیل دا قرآن و سنت دفاع کئی منگ علماء و نوکری نشتانند دے فقیر کلینے بوڑا ای زنانا راغلے وا اگویل جی ماستا سے مدرسی کشا چولے 20,000 روپے راکڑنو ماں سمټو والا تور کې مرګري ناشتي پرچا موسم جب کېدا نو غادي زما د کور والا نه تبوس کې وې د مولانا صاحب نوکری څه شه ده د نوکری څه ده هغه وتغلی شو سیونه الماول وته چې دې نوکری می غټه نوکری ده زه د طالبانو پیزار خلوما زه د طالبانو خادم ما ته الله پدې کې دا نوکری را کړې مفتی صاحب هغه شخصیت ته گولی پا بدن لارے خو مفتی سے فلا افسیلہ او نبیللہ منگو تاسبا دی دا نوکری دی عزت پساتو دی دا امام ابو حنیفہ دا مذہبنا دفاع کون کے دے دی دا امام شافعین دفاع کون کے دے منگ پا دی فخر کو منگ دیو بندن دا طول امامانو نا دفاع کو منگ دا ټولو ائمو نه دفاع کو نو زمونږ مفتی صاحب په هغه نوکرۍ باندې موصوف دی نو د علاقې خلقو ته درخواست کوم چې مفتی صاحب چې دې اواز د خولې نه ونخیږي هر سار ورځئ د مال په قدرم پویوما که تاسې د مفتی صاحب اداره مضبوطه کړه ګورئ دلته علما تربیت حاصلوي څوک حاصلوي څوک نور مدرسونه چې فارغ شي نبی آخری د افتاء زیل دل ترازی الحمدللہ او چې د سره مفتی صاحب شي ان شاء الله زه ورته قسم خورم که د په قدم لاړې تا نه به خدای پاک شاه انور شاه کشمیری ثانی جوړي ان شاء الله خو شرط دا دی څنګه چې دی عاجز دی څنګه چې دی یو داسې انسان دی او زما خوښ پم دی ډېر زیات دی او تکبر دی الله زمونږ د ټولو نه وباسي تکبر ډیر خراب صفت ته خدای دی چا کې منراولي او دنه خدای داسې لري کړي خو شرط پکې دا ده اے شمایلو کې راضي وای چا بچ نبی علیہ السلام نو لیدله
علما ناستی د دوی د وړاندې د کتاب حواله زه بې ادبي ګڼم شمایلو کې راځي و چې چا به آقان لرې نه لیدلو نو یو قسم روب به هغه ته په هغه باندې معلومېدلو چې اوس به د سره ملاوېږم څنګه خو چې کله به مجلس ته راغې صحبت به وشو وایي بیا به تې پاسېدو نه د هغې په مجلس کې دومره برکت و دا عاشق رسول کی دا صفت دی چې ورسره نه یې لیدلې نه یې ورسره ناست پته ورته لګي نه خو چې کینې ورسره بیت یې نه د درویشۍ سبق حاصل کی او د ته وایم الله دې درنه خواجه نظام الدین اولیاء جوړ کی چې دا مخالفین راځي او ستا په لاس بیعت کوي انشاءالله داسې وخت را روان دی چې دا خلق به سوچ کوي یو ځلې مونږ نه که څوک هر څه کوي خیر دی مونږ چا سره ذاتیات نه چیړو اصل خواجه نظام الدین اولیاء خبره به لګه وکړم خوښه مو ده که نه مو ده خوښه دا ولی د خدای تعالی دی لږ به هم د دې اولیاءو دې باغ کې وسرومه اولیاء ډېر لوی خلق دی اولیاء د الله نه یریدونکي خلق دی خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه هغې یو ځلې یو چا ورته دروازه ووله ویل جي ما کور نشته او کوټې او بېګاله د شپې ځای نه لرم روټۍ مې هم نه ده خوړلې خواجه نظام الدین اولیاء ورته ویلې راځه دا بعضې خلق یې نومونه الي خبر ترې نه دي کور نه قسم دی چې 500 کاله مزل دی والله کې چڼې کوڅه معلومولی شي نظام الدین اولیاء هغه سخی ولی دی هغه بزرگ دی نظام الدین اولیاء ملمه دننه راغی ملمه چې د شپې روټۍ وخوړله هر څه یې ولیدل چې مفتي صاحب دننه لاړو بس خبره ختمه شوه بس بیټرین او چې څه شی لیدلو ټول راجمع کړل او په دمه دمه یې د کور نه ایستل حجرې نه شپې یوازې دی هر څه یې بار وویستل چې کله وویستل هر څه د کور نه د حجرې نه بار شو سړی هم ورپسې لاړو سبا چې کېدل عزیزانو بازار ته سامان ویستلی او بازار کې سامان یې خرڅولو ته یې ښودلی عزیزانو یاد ساتئ ګورئ زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د چا زړه کې د الله خوف او یره وي هغه به د مال پروا نه ساتي هغه د ځان پروا نه ساتي هغه بیا عاشق مصطفی خواجه نظام الدین اولیاء رحمه الله یاد ساتئ د مشرانو کې ادب ډیر زیاتو مشرانو کې ادب سو تاسو یو خبره کوم خبر کېږي بم نه دا خبره زګه کومه چې لږ د دې مشرانو تاریخ مو ګورئ زمونږ په دې پاټو کې د سیاسي پاټو کې زمونږ د غفار خان بابا په نوم باندې یو لیډر او سړی تیر شوی پیژنئ که نه پیژنئ دا غفار خان بابا خبر ما ته مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه کوله دواړه وفات دي ما ته ویل دا بالا مانی چوک نه دی مال او وې دلته غفار خان بابا ولاړو علما ولاړو وې سپلې پخپو نوې پیزار چا ورته پنې راوړي چپړې راوړي خانجی دا پخپو کا بابا نور دې سرک د خپې ګرم نکړي وې ز اخواشه تا ته سپته دا د جناب رسول الله عاشق او وارث بچے حسین احمد مدنی را روان دے مولانا بجلیګر صاحب قسم وخوړلو وې 3 غنټې صد پاسا غفار خان بابا رحمت الله علیه پروډ باندې خپیب لخپی ولاړو مشرانو قدم باندې قدم کېدی د علماو ادب کوي علما چې راضي ورته ودرېږي د علماو چې چا ادب کړي الله ورته ډېر لوی عزت ورکړي او زه دې ټول خاندان د ملک صاحب ته وایم چې ان شاء الله تاسو د دنیا وزارتونه کتلی الله درکړي خدای دې بیا درته درکړي الله مو زمونږ د علماو د دې ښکلي پاټۍ نه لوی لوی وزیران جوړ کا زما خدا دعا ده الله دوی ته نور عزت هم ورکا موږ ورور ته پټکې تړلو هغه جړل زړونو کې د خدای زمونږ نرمي راولي دا د مفتی صاحب برکت دی دا کرامت نه نور څه شي خواجه صاحب سار راغې چې راغې اجره کې څوک نشته یو خوا بل خوا یې ولیدل سامان ټول تللی دی خواجه صاحب رحمت الله علیه واپس لاړو بس منځ شو ارس وشو خو ماشومان ته بوس کوي جی بس سامان تللی نو او ښځې خامخا راځي د بزرګانو کورونو ته دم د پاره راځي هسې راځي خواجه صاحب لوی سړی و ښځې رالې په د خواجه صاحب اجرې نه بېګا څه شوي دي جواب راکړئ څه شوي دي بېګا د خواجه صاحب نغلا شوې ده عزیزانو یاد ساتئ
ख्वाजा आसिफ रहमतुल्लाह अलैह बांधे सरकारी अमले तम पता लगीदा साद डीली बाजार की नास्ती खलक नास्ती औ सड़े दे सामान खरसई द ख्वाजा आसिफ दूजरी सामान अर सड़े पीजनी पुलिस रालल गलबांदी लाश की खुदो वरतवी तागला कड़ेदा सदिकड़ी गला दिकड़ी औदा सामान द ख्वाजा सेब सामान दे ख्वाजा सेब मुबारक रावस्तु वरतो इस्ताद कुर गलमुनी वले दे वरतो दा जमाद कुर गल न दे वरतो नस्ताद कुर गल दे वरी खपल सामान न पीजनी दा द कुर सामान दे कना ख्वाजा सेब रहमतुल्लाह अलैह वरतो यार माना तपोस कोई च त खपल कोर सामान पेजने कन पेजने कचेर त दी सड़ी गला कड़ी नो अल्लाह दी वर्त माफियो की औ कगलाई नहीं कड़ी खपल माली खरसया ज खपल सामान ज जान न पेजनम जान त उजगार नहीं न खपल सामान द कोर बसो पेजनमा सड़ी दास यो ख्वाबल ख्वाउलिदल चे बाबा खुराबानी पर्दवा चौला खो या अल्लाह उस मौका राका यार आजिजानो याद साथी ख्वाजा से कोर तलाड़ो पुलिस आरसे लाड़ो से खपल सामान दे चे ख्वाजा से भी न पीजनी खो परागे दई ए ख्वाजा से बेरा तावशो वरतो ए मुसाफरां पता डीर तकलीफ तीर शों पता डीर तकलीफ तीर शो रोटी दिम खोलल नदां सामान दी खर्च का बेजमंग हुजरी तराशा बेजमंग हनका तराशा बेबअल तरूटी मा सर उखरी औ सदर नद दी तकलीफ मा पिवालमा गल से बरोटी सकी खुलाड़ो जाने और रसूल ख्वाजा से तो वही हजरत मौता खु पुईगु दा सामान खुस्ताद कोर दे तावली अल्तपमा बानी पर्दी वाचोले वर्ते वेले ना जद नबी वारिस जान गणम जमाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे जिसुक पे यो बंदा बानी पर्दा वाचई अल्लाह पे आविया पर्दे रा खरई सो पर्दे पे रा खरई द औलिया द उलमा व शान दादे कसम पे खुदे मन खलक पचाकवान वखी मन बानी खलक टोपकी मालूमई मन बानी खलक गोलई मालूमई लेकिन बे मुफ्ती से वही माँ बखले दे बे मुफ्ती से वही माँ बखले मन खेव चिदान नबवी अखलाक दी वल्लाह मन खपल द सर कातिल माफ करे जका मन त तरीका द नबी दा परतदा मन द जान जाती गच नालू ए उस खबरी त सोच ओकई निजामुद्दीन औलिया नास्ते सड़े रागे वरतवी दा से चल दे चरोठई मोठई प्रेदा तापमा पर्दे वाचवली वई आवी मान तपोसु गजो सोकिम वई मा तखो पतनिष्ता वई से ईसईमा सोगिमा ज़ई सईमा कदम नालम लासरा उगुद का ची ईमान दस्ता पलास रोड़मा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दखदे पजात कसम दर तखुरमा अगा गल अल्लाह रब्बुल आलमीन बेद ज़मानी कुले बुजुर्ग अव्वली जोड़ कड़लो ज़ोयम ए अगियार उराशई मंग द चासरा जातियात नचीड़ू द मुफ्ती साहब खबर द सड़न वोरई द खुदे द रजा द पारकीना दलील पदी बांधी वोरची अल्लाह दाद किताब न लगे रे दिमा सर दुश्मनी निश्ता मंग अरचा तसीन कोलौदा मंग द ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह दागी बचियू इंशाअल्लाह मंग द मुफ्ती साहब सर होता से के नहीं करना जुता से राज़ीम ना खबरम न हो रही और खबरम और द हसद और द किनी पर वक़्त बांधे न ब्यास्ता हज़रत हक़ नख़कत कीगी न द मुफ्ती साहब सोहबत नबा अगर खलक फैज़ाब कीगी इंशाअल्लाह चिद ज़रना द मुफ्ती साहब अक़वाल वौरी तासे तयो वादे दर न अखलम मुफ्ती साहब मुबारक तबा मदरसा जोड़ो इंशाअल्लाह जोड़ो गनबा जोड़ो द इलाक़े टोलो मखवरता मशरान तमिदा दरखास्ते चिद मुफ्ती साहब मदरसा के बा ख्वाली न तो यो इंशाअल्लाह द ख्वालो पजेब वी न तो यो इंशाअल्लाह मंग बद मुफ्ती साहब मदरसा पर जड़ जोड़ो इंशाअल्लाह और द मदरसे खिदमत पे दजान द पार सआदत गणो इंशाअल्लाह टोल वर्ता तैयारी आई टोल तैयारी आई अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द मुफ्ती साहब खिदमत कबूल की और यो खबर आखिर के दर तकुम मुफ्ती साहब न दे खबर वर्ता मुबारकी वरकुम
او د مفتی صاحب چې کوم متعلقین دي شاګردان دي د مجلس کې شتا غوي د لاسونه برکی چې د مفتی صاحب سره مینه او په مفتی صاحب خوشحاليږي چې څوک په مفتی صاحب خوشحاليږي هغه د لاسونه برکی خکته کوي لاسونه الحمدلله مدینه طیبین را تابل ورځ خبر ملو شو الته یو کسو د دې په سر باندې ما وسره سکالي لک خبرې وکړي به مورته کرامو کو او مال مفتی صاحب بارک زدر ته قسم خورم والله بالله چې مفتی صاحب د الله ډیر نیک بنده دی خیر دې مال دومره وکا تلک د مفتی صاحب بارک یا استخاره وکا اغیار خپل راشي او موږ سره لاس کې لاس کې دي ان شاء الله تیاری ورته کنا ګورئ د مفتی صاحب د خبرې به صحیح ترجمانی کو ان شاء الله او دې د پاره دی یو قوي مرکز ضرورت ته او دا مرکز زمونږ ان شاء الله دا به جوړو ان شاء الله زمونږ د مفتی صاحب نوکری دادا چې د سلور ائمه او اربعو د ټولو امامانو نه دفاع کوونکې دی موږ به د مفتی صاحب دفاع کوو ان شاء الله نو ټول تیاری ان شاء الله حج تیاری نو ډېر ښکلی مجلس وشو دعا به ان شاء الله مفتی صاحب کوي نه جی زه دعا نه اخره کې خبره دا درونو مفتی صاحب عمر ته به نه ګورئ د مفتی صاحب کردار ته به ګورئ اسید بن حذیر رضی الله عنه پشان الله قبول کړي دعا زده د نغواړم ما بل بچی را لګلې مال زوی لارشه مفتی صاحب سره کینا دعا به درته وکي او دا خبره ز بار بار کوم ما په داسې خاندان کې رشتہ کوله چې هغه زمانه ډېر اوچت خاندانو او دې درس روانو مال مفتی صاحب مبارکه اته میاشتې مو وشو خو سمون ننیسی دعا وغواړه مفتی صاحب مبارک دعا وکړه الله زمال ته رشتہ نصیب کړله نو دعا د مفتی صاحب نه غواړي عبدالمتین صرف جامع سپینې دي نور راکې اسم نشتا او دا الحمدلله په علم خیستا په رنگ خیستا په عمل خیستا په تقوا خیستا الله دې دا نور زمونږ د پاره قائم دائم وساتي او آخر دعوانا الحمدلله Islamic Sound System رابطہ نمبر 0300 5949 296